افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له 15 تر 15 سلنه خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو سږکال په دې هیواد کې د پراخې وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او سیلابونو له کبله بزګرانو او مالدارانو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. د افغانستان شمال هم له کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي او ډیری اوسیدونکي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز کې د لبنیاتو لویه فابریکه ده چې د دې ولایت ډیری مالداران شیدې دغه فابریکې ته راوړي. کله چې وچکالي راغله د خوراکي توکو قیمت لوړ شو، دا مستقیما د شیدو په کموالي باندې اغیز کوي. کله چې وچکالي نه وه، حیوانات ته واښه پیدا کېدل، خوراکي توکي موجود وو، ټول حیوانات ته مو له هغو کار اخیسته چې د شیدو په ډیروالي کې مرسته کوله. خو اوس چې وچکالي راغلې، زموږ سروې ته په کتو ډیری ځمکه لرونکو او مالدارانو خپل څاروي خرڅ کړي، ځکه چې خوراکي توکي نه لري. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې لومړی یې له صفر څخه شروع کړې ده او اوس مهال د شمال له ډیری ولایتونو څخه دوی ته بزګران شیدې راوړي او دوی بیا شرپیره، مستې، تروې یا شړومبې، چکاو یو شمیر نور توکي ورڅخه په ښه کیفیت جوړوي. زمانه کې فابریکه کله چې فابریکې نوی په کار پیل وکړ، په هغه وخت کې مو مشتریان دومره ډیر نه وو، خو الحمدلله اوس مو مشتریان ډیر ښه دي، مالونه مو بازار پیدا کړی. اوس موږ دغه ظرفیت لرو چې 60 ټنه شیدې تولید او پروسس کړو. خو له کله چې افغانستان کې سیاسي تحولات رامنځته شول، شیدې یو څه کمې شوي دي چې موږ په دې وروستیو کې د شیدو له کمښت سره مخ یو. موږ باید په ورځ کې له 8 تر 10 ټنو پورې شیدې تولید او پروسس کړو ترڅو وکولی شو چې د فابریکې مصارف پوره کړو. دوی دغه راز زیاتوي چې د کیفیت له پلوه یې لبنیات په ټول افغانستان کې ښه نوم لري او ټولې صحي سپارښتنې یې په خپلو محصولاتو کې مراعات کړي دي. محمد بیزاد خاوري د دغه فابریکې مسؤل دی. دی په دې اړه وایي زموږ د فابریکې محصولات د بهرنیو محصولاتو سره اصلا د مقایسې وړ نه دي، ځکه چې زموږ محصولات کاملا طبیعي دي. موږ یې چې کله تولید کړو، سهار یې مارکیټ ته لیږدوو چې خلک تازه استفاده ورځنې وکړي. خو بهرني محصولات چې راځي، کم له کمه 2 میاشتې وخت پرې تیریږي. په سرحدونو کې، کنټینرونو کې مواد ورباندې وهل کیږي. زموږ محصولات خلکو ډیر خوښ کړي چې د کیفیت له اړخه لوړ دي. دی وایي که حکومت او اړوندې ادارې لاسنیوی وکړي، خپل کارونه به نور هم پراخ او زیات کړي. عمده‌ترین خواستای ما از حکومت محترم له دولت څخه مو هیله ده چې د شیدو په تولید کې او همداراز د خام موادو په تولید کې له موږ سره مرسته وکړي، ګمرکي تعرفې راټیټې کړي او په بهرنیو محصولاتو یې لوړې کړي. د برق په برخه کې راسره مرسته وکړي ترڅو د برق پرچاوي کمه سي او بیلونه ټیټ سي. په دې فابریکه کې د میرمنو ترڅنګ په کار ګمارل شوي ځوانان له کار کولو خوښ دي او وایي چې حکومت یې په دغه ډول نورو فابریکو کې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. از کار خود رضا هستم. وقتی که من اینجا کار میکنم، له خپله کاره مې راضي یم. زه چې کله دلته کار کوم، د خوشحالۍ احساس کوم او هغه مزد چې دلته یې ترلاسه کوو، ګزاره ورباندې کیږي. غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې دا ډول ډېرې فابریکې جوړې کړي ترڅو هغه میرمنې چې وزګارې دي او بې سرپرسته دي، څوک نه لري، هم کار وکړي. یو خوا به ټولنې ته خدمت وسي او بل لوري ته هغوی ته هم یو څه پیسې د ژوند کولو لپاره جوړېدای سي چې د ځان او کورنۍ ستونزې ورباندې هوارې کړي. کار ښه دی، شکر الحمدلله. د تیر په څیر خو نه ده، اوس شیدې لږې کمې دي. د شیدو له کمبود سره مخ یو چې کارونه مو له همدې امله ښه نه دي روان. زه په خپله د کور سرپرست یم، شکر دی چې دلته کار لرم. خپله پوهیږئ چې په دې وختونو کې کارونه نشته. زه تقریبا له 3 کلونو راهیسې دلته کار کوم، معاشونه په وخت اخلو، اقتصاد مو یو څه ښه دی. له دولت نه غواړو چې ډېرې فابریکې جوړې کړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. زما دلته تر 1 کال نه ډیر وخت کیږي. مخکې له دې چې دلته راسم، ډیرې زیاتې ستونزې مې درلودې. غوښتل مې چې بهر ته ولاړ شم، خو چې دلته مې کار پیدا کړ نو خوشحاله یم. هڅه مو وکړه چې په مزار شریف ښار کې د خصوصي او دولتي فابریکو په هکله د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو، خو له ډیرو اړیکو نیولو سره بریالي نه شو. احسان الله کریمي، CMG د بلخ ولایت.